د زامن باندې مخاطب دي افسانه سیټ کا افسانه افسانه سیټ کا چې الله تعالی پیدا کړی او الله تعالی واغسېدل خو شکر الحمدلله دا تاسو زه اوس خوشحاله او مخ ولاړ یم تنده نو په دې باندې نه په زنا دي او نه په غلا دي او نه په حساب کتاب دي څه دي ځان باندې دي صرف د خپلوالۍ په وجه باندې زما زامن مړه شولو شهیدان شولو او د الله تعالی په ډېر شکردار یم د خلکو نه ډېر شکرګزار یم چې کو سرکاري عمله هم راغله کو هسپتالي ده او کو تاسو میډیا والا یاستئ که څوک یاستئ الله تعالی دې تاسو له دې اجرونه درکړي زه دونه یو غریب سړی یم ستاسو د خپلو خاورې یم زما خواله دونه دنیا راله او خبره د جنازې ځای هم نه کېږي د لیدو په خپله باندې خلک ولید په خپله کنټرول کوي ته دا احمد ګل مې زوی مشر و بیا محمد خان زوی و ورپسې لپسې و او بیا مې دا بل وراره و صدام و دا مې په پنځلسمه ورځ ده چې دا ما لیکلی دی د زامن باندې مخاطب دي افسانه سیټ کا افسانه سیټ کا د زامن باندې څنګه شهیدان شوي دي هغه د فردا غټه مرتبه ده د مرته خلک وکړي دا سړی پسې وکړي دا په دې جنازه کې چې ما څونه خلک وکړه و چې د سیمر خدای موږ لم راکړي ډېر ګران غم دی ډېر ګران درد دی خو ما داسې واورېدل چې دا کس تا په خپلو لاسو ساتلی دا ما ساتله سعودي ته چې رور راووښتېده نو ټکه کاپیل خروب کړه مطلوب یې کړه نو رور راله ما پسې قلندر نوم یې دی رور یې کشر رور یې دی ما پسې راله موږ ته ماماګان وایي دلته دې کوزه کې ماماګان دي نو موږ ته ماماګان وایي دا کټکي خیره ماماګان دي پنده جان ماما نو هغو خوریانو نو ما ته به ماما وه په کراچۍ کې ما او دلته ما او سعودي کې ما ته زولې ونیوه چې دا زما دا رور هلته دغه ته حایل کې مطلوب شو او وخت نشي پاس کولی زه ستا خواله راولم ته دا زما رور دی دیرې والا ته سوال وکړه ما دیرې والا کېنه سوال مې ته وکړو چې هلکه زمونږ دغه خوری د ماماګانو ته وایي او زمونږ د کلي خبره د خورلانې زوی دی او دا زه راغواړم دلته زموږ څه به راستئ هغه ویل جعلي کس په دیره کې ونیوی چې نو دیره مو څه دغه کوي سزا ورکوي مالا چې کېږي به کېږي خو راو مې غوښتېده راو مې غوښته د دې سره بد له کومه لږ د زامنو نو منظور د خدای وبخښي دا به دیرې ته را دا سترګې به یې دون راوښکلې وې دا تا ولې راوښتلی کېنولی دی ما به ته وویل چې هلکه داسې کار ده چې دیره ده ته هم راځه او دا هم پکې دیره ده ته هم زموږ ورور یې څه خبره نه ده راغلی ده زما څه دیره دی ما به ځان څه ووړ راوړ مزدورۍ له زما الحمدلله زما خپل کارونه دا ما په خپل ګاډي کې ځان څه ووړ څلور پنځه کسان دا کوم چې مطلوب د کپیلان دا به ما ځان څه وړل ما کو تاسې ونیولې ما دې هم څه ویسې خو تاسو په بل ګاډي کې نه لېږم او زما څه به ځئ دا کسان به ما ځان څه وړل راوړل بیا ده چې کوم دنه ویزه واخېستې د زوی دپاره مشر کوم چې قاتل دی نور حبیب دا رالی دا ما دې ساتلی لکه خپل بچی مې شام کار له ځان څه ووړ بېرته مې راوړ او داسې مینه او محبت به مې څه کاوه چې دا ما خپل سړي دي که نه دی به هم دلته چې ته په هوټل کې به کېناستلو یا به چې ته د اواره میلاو شولو نو یو ته بل تیره به ښکلولو او دغه دا به قدرتي داسې یو کار خدای راوسته چې دی مالداره شو او پیسې وګټل او پیسو په سر باندې وخته ته باندې چې کوم نه زما بچي خطر برناقه هلکه دا زما زامه دا وراره به څه ګناه کړی کوټه ماشوم دی دی چې ورنه دی د وخت نه پلان جوړ کړو کله چې موبایس والا راغله د شورتۍ والا راغله د چکن کېده که نه نو چې بر کمرې ته راوختل هغو بیکونه وکلاو نو په دې کې نورې چاړې هم پرتې وي نور چاړې پکې پرتې وي هغه هم ترې راویستې دي هغو سره ورسوي دي هغه پاسپورټونه هم ترې وړي دي هغه کم سامان چې هغه ته وړی دی چاړې پکې پکې وي دی د مازدیګر نه چې جنګ کول هغه یو کس ویل بوټان په پوګلو چپړې وکړلې موږ ته څه پته چې دونه غټ موږ څوک چپړې جنګ کوم چې څوک چپړې جنګ ته څو واره به دیو کې څو ختم بشي او دی چړې راوړي په چړو باندې لکه درې کسان چې ور درې سو چړې وي او دی دوه بوته نیول د دوه کسان صرف نیول کړي او د درې سو چړې ورسوي په چړو باندې کسان والي او بې پامې والي دویمه دا ده چې داسې کوم واقعیاګانې دا صرف ستا بدنامي نه ده زموږ بدنامي ده ټول توفیل قام بدنامي ده ټول توفیل قام داسې خلکو ته څه ویل غواړي داسې ما و چې دا جنازه وشي نو خو دې خلکو تا لیده چې څه نه پکې خبره کېده نه به کېده ما دې ټول ته دوامه چې تاسو زما دا یو سوال دی چې دغه یو ملک زمونږ چې دلته به ډېر مربړه شول موږ به دلته لاړو دلته بلا دا پناه به مو واخېسته په دا کې مزدوري کوله دا کې به دیره وه چې راتلو به په غلا به راتلو بېرته په غلا تلو دښمن سره به زمونږ زیات ټول دلته وو اوس هغه هم چې کوم دی نو د هغو دا داسې پیغام دی له زه ورکوم چې یاره دا سعودي هم موږ د پښتنو وشرماوه سعودي نه دی دا موږ وشرماوه پښتنو وشرماوه پنجابی د شی نه کوي زندی د شی نه کوي بلوڅی د شی نه کوي زمونږ پښتون رو رالګي او دغه شی کوي
یا به یې رون وړي په کونه کې هلته به یې ونیسي سر به ترې ووایي یا به دا خانده قتل کوي خلک به ووژني زما یا به غلا کوي ډاکې به کوي زمونږ د پښتانه دي نو دیو دا وطن غوښتل ما د خپلو ته دا سوال کوم چې دا شی مه کوئ زما څه وشوله خو چې سبا د بل څه ونیسي دا اوس په حساب کتاب باندې صاحب دا حساب کتاب باندې مړه وای نو تاسو ما ته وایي چې د روپیو د باندې کار یې شراکت کې کله روپۍ د ځامن نه ورکولې زیاتی کاوه اوس به ټولو تاسو راته ویله دا صرف د خپلوالۍ په وجه باندې چې دا هلک راغلی ډېرې ته او دی وواهه هغه ته وایي چې هلکه دا زما زوم و ما زوی ته دا بده وکړله د ډېره کې داسې څوک نه کوي که نه په دغه خبره باندې مړه کړه بل هېڅ څه باندې اوس زه به نو څه ووایم تاسو د خبره دا خلک یې ټول ویني دا خلک یې دا خیرې و دا ازار ورته کوي الله دې تباه برباد کړي زما بچې په مړینې باندې موږ تباه کړو دی په ژوند باندې تباه شو او دغه مه تباه کېږي دا کوم خلک دا خیرې و ازار کوي دغه مه تباه کېږي او دغه سهله صاحب تا ولیدله ما ورته وویل چې زه قام ته نه وم زه قام نه جنګوم زه په قام باندې بولاک نه ماتوم کوټه پې نه ورځوم زه خپل بچي شهادت نه خرابوم بوډا پلار هغه ته ما اوسه پورې دا پړکین راغلی چې زه به د نور حبیب پلار به ما ته میلاو شی هی ما له مخله راشي ما وقه پخواني په شان ما او خورای دا وقه پخواني ما قتله معلوم دی اول به ما پوره سعودي حکومت زما مرسته وکړي او دا به ونیسي او په دار به کړي لکه څنګه چې د خپل په دار کوي دا زما د پاکستاني هم په دار کړي او چې دا په دار نه کړي بیا مې پاکستان حکومت ته دا عرض دی چې ته به زما مرسته کوې ته زما سر د پناه ته نو چې تا ونه کړله بیا ما ته پاتې شول زه په خپل سر نه تېرم او ځان مې پانسي کوم په روډ په منځ باندې ولم بیا د ما حکومت پانسي کړي خپلو بچو تپوس به کوم زه 50 کسه ملاتړ یم او دونه مال خدای راکړی دی دونه مال چې ماشاءالله دا مال زما ختمیږي نه د تلو په سر کې ما ونه تړل نو زه به د پلار نه نیم شوی زه به د ګیدړ نه شوی چې دغه تلې په سر کې به زما پیسې او د یوه تلا کې به دی خپلې ګوتې هم پرې نه خوځو یاد ساته دا یاد دا ما تا ته وویل یاد ساته بچو ته دا وایم چې بچو دا ستاسو کار نه دی تاسو خپل داسې دغه وکړئ چې تاسو زه ژوندی یم تاسو په دې کار کې بچو کار نشته زه نوم بیا به تاسو خپل دغه کوئ وروڼه مړه دي خپل میلمه ته ودرېږئ ښه ټینګ مټ باندې ودرېږئ او خپل یار دوست ته ودرېږئ او خپل یار دوست وپېژنئ دا خلک تاله راغلی دی نو دې له راغلی چې دا تاسو زیاتی شوی دی ټول دا خیرې وازار کوي او دا کړاو او د سرو غرمو کې راغلي ولاړ دي 2 ځله 3 ځله راغله غریبان نو دې ټولو نه زه ډېر غټ شکر ګزار یم او الله تعالی یې دا راتله د ما په تول کې ورته او زما دغه مجرمان دي نه مې د کور څخه کار شته نه مې د پلار څخه کار شته سپین ږیری به وي سپین ږیري باندې به زه څه لاس وتکړم ما دغه 15 واړه مجرمان دي چې کله میلاو شولو زه به د خپل بچو تپوس دغه نه